د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ د دې غړې لاندو مهمو خبرونو ته د پروان ولایت سیاګرد او شینوارو ولسوالۍ د طالبانو لخوا سقوط شوي دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ویلي چې د غوربند درې دوه ولسوالۍ سیاګرد او شینوارو کې امنیتي ځواکونه له خپلو مرکزونو څخه وتلي او د دواړو ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمه ییزو امنیتي سرچینو ویلي چې د دې ولایت په میزان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو تر ټولو لوی مرکز د زیاتو جګړو او پر وخت د اکمالاتو نه رسیدلو کبله وسلوالو طالبانو ونیوله او سرتیري له طالبانو سره له خبرو وروسته د طالبانو په مرسته د کلات ښار ته ستنه شوي دي. د میزان ولسوالۍ له نیولو سره د زابل 9 ولسوالۍ سقوط کړه او یوازې کلات ښار او شهر صفا ولسوالۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي. بل لور ته اتمر وایي طالبان افغانان د سوله ورسره شونې ده. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره مطلقه اجماع موجوده ده. هغه په واشنگټن کې په یوه تازه مرکه کې زیاته کړې چې طالبان افغانان دي او افغان حکومت ورسره د سولې یوې هوکړې ته رسېدلی شي. خو په وینا یې هغه بهرني ترهګر چې اوس د طالبانو په لیکو کې د افغانانو پر وړاندې جنګیږي د هغوی لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی او باید له دغه هیواده وشړل شي. نوموړي دغه راز پر بهرنیو هیوادونو غږ کړی دی چې نور دې دا پلمه نه نیسي چې ګوندې په افغانستان کې د سولې لپاره اجماع نشته ده. هغه ټینګار کړی دی چې هر کله په افغانستان کې جګړه ودرول شي په همغه ورځ سوله راځي او طالبان وایي د اشغال دوام نه غواړو، بهرني ځواکونه باید ووځي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو احتمالي پاتې کېدو ته غبرګون کې ویلي چې د دوحې هوکړې پر بنسټ باید د ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. راډیو پاکستان د یوې بهرني اژانس په حواله د سهیل شاهین له قوله ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو احتمالي پاتې کېدل د اشغال د دوام یو ډول دی چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو نه ده. نوموړی دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشارې ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري او که همدغسې دوام وکړي نو ښایي یو شمېر پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.